پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی په لندن کې د کډوالو چارو وکیل ښاغلی عزیز مارد صاحب. مارد صاحب ستړی مه شئ، وخت د پخیر خپرونې ته هم پخیر راغلی. مارد صاحب که په پاکستان کې کومه چاودنه رامنځته کیږي یا هم وایي چې په دې کې د افغانستان لاس و او یا هم وایي په دې کې د هندوستان لاس و، ولې پاکستان دا ډول ادعاوې کوي؟ مننه جناب لالی صاحب محترم. لومړی تاسو ته تحریکي همکارانو ته لیدونکو کارونکو سلام او احترامات وړاندې کوم. ګورئ دلته درې مسلې ډېرې مهمې دي. یو دا ده چې پاکستان پروژه اخیستې ده، پروژه یې اخیستې ده له غربي نړۍ نه غواړي دا سیمه نارامه کړي. د هغوی د اهدافو پروګرامونو راتګ او دا مسایل ته لار برابره کړي او په ضمن کې د هغوی نه کمیشن واخلي او دلته ځان ته د جنګ او جګړو یوه دروازه ځان ته خلاصه کړي. دوه مسله هغه پروګرامونه چې دوی پخوا محاسبه کړي وو هغه اوس کار نه کوي. میراب او منبر او اسلام او جهاد دغه مسایل و دوی نه تللي دي، دوی رسوا سوي دي. دننه څه کوي امکانات نشته، مخې ته نه ځي. حتی پوځیان د دوی جنګ له افغانانو سره نه کوي. پښتانه او بلوچان هلته هوښیار سوي دي، سیندیان هم په دې پوهېږي. کشمیر ته دوی غرض نشي وړلی. دې خواته یو دښمن هندوستان ده، ایران سره دوی سم اړیکې نه لري. چین هم د سرمایه‌ګذارۍ او د مثلا د سی پی کې او په دې پروګرامونو باندې خفه کړ. نو بنان دلته دې خواته افغانستان ته پاتې، افغانستان هم د دوی سره د 45 کاله که دوی څو میلیونه افغانان ته روزلي دي ساتلي، دلته 40 میلیونه افغانان خفه کړي دي، جنګ او داغې کړي. نو دغه پروژه دوی مخې ته نشي وړلی، بند پکې پاتې دي. له بله خوا د عملي کېدو دپاره مجبور ده چې اوس یو بېرحمي په خپل ملت کې هلته انفجارونه او چاودنې بې امنیتي دوی خپله منځ سره راوړي، مرګ و میر وکړي چې دا بیا پلا واچوي په افغانستان، بیا راسي دا سیمه بمبار کړي او مداخله وکړي. دې خوا نه امارت اسلامي وزارت دفاع هم مقاومت کوي، زور ورته وښوده که ته حمله وکړې موږ هم در باندې بالمثل عمل کوو. دلته خدای ناچاره ده، دنه هغه افزار د اسلام و دین تللي دی، هغه اوس په افغانستان کې دي. هلته چې هر چاته وایي امکانات یې نشته چې د اسلام په مقابل کې د ملا په مقابل کې جنګ وکړي. ځکه اوس ګورئ وایي چې فتوا تاسې ورکوي. نو ملا هیبت الله اخوند چې فتوا ورکوي چې تا ژغوري، ولې تا په وړاندې د جهاد فتوا نه ورکوي؟ ځکه فتنه ته لري. 12 امریکایان په کراچۍ کې هلته دي، 8.5 که 2.5 تقریبا روسان په دغه د وسپنې په ویلیدو فابریکو کې کار کوي. چینایان هلته په ګوادر کې ناست دي. نو دا کفري هېوادونه هلته څه کوي تا سره ناست دي؟ نو بنان جهاد په تا باندې راوړي. انګریزي قانون ته لري. فساد خو هغوی سره ځل اخلاقي فساد یې رامنډوي، د اوسن بازار د نور د هلک نکاح سره، نجلۍ سره نکاح، دغه ټول فتنې ته جوړی دی وسیمه کې. نو بنا دی اوس ناچاره ده. اوس نو هره خواته چې هر څه کوي. همدو خبرو سره هممهاله مارد صاحب په ډېرې بښنې سره د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په وار ګواښ کړی چې موږ د ضرورت په وخت کې به بیا هم برید کوو په افغانستان کې. فکر کوئ چې اوس مهال پاکستان دغه جرأت لري؟ دا کار ته زمینه مساعدوله. دوی خپله په خپله سیمه کې اول بمباردونه کوي، بیا وایي او دا خو افغانستان کړی، دا چاودنې سوي دي. بیا راځي بیا یې په پلمه باندې غواړي چې په افغانستان کې بمبار وي. خو دوی د بمبار زور ولیده. دوی که اوس بیا حمله وکړي، دې خواته اظهارات نیول سوي دي، بیا پر دوی باندې حمله کېږي. دا په سیمه کې په نړۍ کې دی سپکېږي، رسوا کېږي، لکه څنګه چې اوس رسوا ده. هلته په هند کې هم حمله کېږي، هم دوی یې کوي، ځکه غواړي د خلکو پام، د خپل ملت پام بلې خواته واچوي. له بلې خوا نه راګیر سوی ده، دننه په خپل هېواد کې راګیر سوي دا پنجابیان او نظامیان او پوځیان. پروژې د دوی رسوا سوي دي، د دین ټټرې څوا رسوا سوی ده، د دوی اعمالو، دوی ظلمونو، دوی دغه شکنجې، بې عدالتي خپل ملت راپارولی ده. اوس هر څوک غواړي خپل ازادي واخلي، خپل حقوق واخلي، امتیازات. غربي نړۍ چې ګوري داسې حالت ته، هلته دوی بې اعتباره کېږي. اساسي او لویه خبره همدا ده چې ته خو نور توانمندي د پروژو د پلي کولو نه لرې، نو بیا دغه نه پیسه او سرمایه او کمیشن لاسه ځي. په ټوله کې دی راګیر ده، هلته قرضدار هم ده، تولیدي او صنعتي فابریکې هم نه لري. څو وخته بعد کېدای شي ډېر زیات د اقتصادي بحران سره مخامخ شي.
پخوا یې دا پوله کومه لارې چې وې دا یې بندولې. بیا به افغانستان به احتیاج و، مجبوره به وه د دوی لارې ته اجازه ورکوله، اما د خپلې به بندې بیا به په زارې بیرته ورته خلاصول امتیاز به ورکاوه. اوس دې خواته ګوره تاسو چې د موږ انګورو مثلا کینو پیازو دا مرکزي اسیا ته ځي. لغه جنم له ترکمنستانه ترن را روان ده، له تاجکستان را روان ده، له چین را روان ده. یعنی مراودات موجوده ده، وراکړه واکړه سوداګري سته. له دې خوا هم ځي په ترن هم ډک مواد ځي او له دې خوا هم ضرورت لارۍ او تظاهرات الوتکو ته هوایي کوریدور ته نشته. دا حالت چې ګورې دې خواته ایران سره سمه تجارتي معامله روانه ده، سم سوداګري توکي راځي او توکي ځي. دغه ټول دغه سکه د زراعت دغه رومیانو ډېر مواد ایران ته لاړه رو فابریکو دپاره، میوه او چهارمغزو دا هم لاړه. د مګر جلغوزي او بادشاه اوس هم ته روان دي، هلته تر دوبۍ پورې مواد رسېږي. نو بنا دلته اوس کوم ضرورت نشته که په موږ لاره بنده کړي، 15 ګاونډیان نور لاره موږ ته خلاص دي. له قرغیزستان او قزاقستان سره هم د موږ د تن لار نه مواد ځي راځي. دلته بل مشکل لوی د سر بل پاکستان ته جوړ شوی چې دې حالت کې څه وکړي. د ټول د پکتو سره حالات ښه نه ده، دی مجبورېږي چې هم خبرو ته کینی، د خوای زه خبرې نه کوم، هم مجبورېږي چې زارۍ ته راسي، هم مجبورېږي چې افغانستان شرایط ومني، هم مجبورېږي چې نور نو له دغه مداخل لاس واخلي. مورد صاحب آیا تاسو په ډېر بخښنې سره مورد صاحب آیا تاسو کوم بل دور د مذاکراتو لپاره کومه هیله، کوم امید، کوم څراغ وینئ؟ 100% ځکه بالاخره دی په دې پیږي چې لاره د حل مذاکره د شرایط مني. اوس خلک خو ډېر تیز روان وو، ځکه دا پخواني فکرونه کوله، پخواني حالت کې وه. دا بعض طالب چارواکي صاحب کورونه وو او دوی سره ښه اړیکې وې، فکر یې کاوه چې دا حالات به پخوانی اوس هم پاتې. ما همداسې ولیده چې نه، هلته د پولې مسله لیکله وه، سرحد هغه یې ورته رد کړله. بل یې ډېر ټینګار په دې کاوه چې خاورې ته د دوه هېوادو به نه ویل چې حاکمیت ته، نه ویل هېوادو ته، خاورې ته باید ډېر زیات احترام وسي، درناوی وسي. په خاوره تارو دا مطلب دا و چې له ډیورانه تر اټکه پورې دا خاوره د پاکستان دا ورسره ونه مانه، ځکه اول ته دا خاوره تثبیت کړه. نور شرایط یې و، مثلا هند سره اړیکې مه ساتئ، بهر هېوادو سره کوم مراوده کوئ یا تعامل کوئ من خبروئ. د کونړ په سیند باندې بعضې خبرې کړې او نور مثلا ظاهري خو ویل چې ټي ټي پي بوځئ او خپل خاورې کنټرول کړه. دا مطلب د دې دی چې ټي ټي پي موږ راولو، یعنې هغه د موږ خاوره ده، موږ یې ستاسو بیا د موږ بیرغ د په مارګله باندې ودرئ، بیا وروسته بیا موږ پیږو، کار هم پیږي، بیا موږ ته مسؤلیت اخلو. دا که ته وایې دا خاوره ما اشغال کړې، ما سره د خو بیا تا کورنۍ مسله ته مهار کړه. ځکه پخوا چې موږ درته ویل ټي ټي پي مه رالېږه، ده ویل چې نه موږ نه دي لېږلي، تاسو کورنۍ مسله ده یا راځه مسله کړه. بله خبره تاسو د افغان مجاهدینو په نوم باندې افغانه او افغانان دا خلک رالېږله جهاد و. اوس له دې چې درځي تورست دا خلک اوس نه مو سره مني، رسوا سوي دي. 100% بیا مجبوري خبرو ته کینی، شرایط مني. اوس هم ګنګوسې دي چې ایران لکه څه کوم وړاندیز کړی ده، قطر او ترکیه او دوی، خو کیدای شي د ایران خبرې غربي نړۍ ونه مني، ځکه پروژه چې پاکستان پر کسه غربي نړۍ ده. نو بنان خبرو ته کینی، اما د حل لاره نشته په هیڅ صورت باندې، ځکه د پروژه اخیستې دی مجبور له دې پروژې نه تیر سي او غربي نړۍ ته ناکام سي. او که ناکام سه بل وارده ته پروژه نه ورکول کېږي، که ورکول کېږي په ډېر زارۍ به دا د افغانانو سره په عذر باندې به دا کوي، اما په هغه حالت کې به چې افغانستان ته به ضرر نه رسي. نور به غربي نړۍ پروژې ټولې قطر ته او ترکیې ته او نور هېوادو ته، که همدې لپاره د دوی نګراني ډېره زیاته ده. درست مورد صاحب، په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندو یم. کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ. مننه تاسو.